مور به راته ویل زویه چې د چا زړه ازار نه کې خو د مجبورۍ د لاسه زما زړه ټول ازار سو او دایم راته ویل چې هر کار په ایمانداري سره کوه خو پر ما ټوله ژوند په بې ایمانۍ کې تیر سو خو نن داسې ښکاري چې زما څخه خپله مور پاتېږي. تو ګورئ ژوندی اوسئ. دا ساده اوبه څښئ او که یو بل خاص شی درته راوړم؟ یو خاص شی که پیدا سي ډېر ښه دی. خاص شی خو هلته پیدا کېږي. نوشي جان زما نوم رودره دی، د نندنې 5م دا کال وي. ښه. او تاسو؟ پاسه خو د رغول ډېر پر ګران یم. او ښه. او وایي یوازې زه نه ټوله خلک وایي چې زموږ د کلي غوندې عبادت ځای په هېڅ ځای کې نشته. نو ولې؟ او وایي چې نه خبر چې زموږ په کلي کې دی زما دا کار خاص نفر دی، للن تیواري د کوچنیوالي څخه په دغه کورنۍ کې پروګرام شروع سو. ورته کیا ډینچک 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 ډینچک. یاره یو خبره درته وکم. څه شي؟ زه د ورا د خلکو څه نه یم. نن ما د یو چا سره جنګ وکړ، خلک په ما پسې وه، نو ما وراولي د ځان مې په ما چې ستا کالي ولیدل نو ومې پېژندلې. د ورا والا په رقم خوندې نه کوئ انډیواله، په ډېر انټیکه نظر درته ګوري. یاره ما خو مازې شاله ورسره وکړه، نور څه خو مې نه دي په کړي. او نو ته چا راګرځولی یې؟ ورسوې که رودرا وروره غواړې دي؟ وه سمه ده درځمه، زه دستې راځمه. ګوره نوم ستا نوم څه دی؟ راجا مصرا. راجا مصرا ټوله ورځ دې و ماته کتله. که زه و خپلو خلکو ته ووایم نو داسې لت به درکړي چې ورته ووایه. خو ته زه د چا څه بیریږم؟ نه بیریږې؟ یو انډیواله لرې؟ ژوند نسي راسره کولی. زه خو هم ټوله ژوند نه در سره تېروم. یو ګوړه او وایي یو وارې خو دې نوم راوښوه. نوم چې در وښیم نو څه به په وکې؟ په لیست کې لیکمه 155. ډېر لوی غټ ښکاري یې. ښکاري خو مازې حیوانان وژني، زه د انسانانو د زړونو ښکار کوم. ښه نو بیا
هر څه خو به سم وي. بلې ورکه په نیم سهار کې به موږ خپل ټول کار در سره کوو. سمه ده. و کور ته ورننوځئ چې د کورنۍ هر غړی په مخه درتلی بس اسره مه ورته کوئ، پر هغه ځای ختموئ او پاتې څه پرشورام هغه زه خپله وژنمه. ګورئ داسې موقع لا موږ ته دولت نشي ګورئ دغه ځای حمله در باندې کېږي. لندن تیواري سره د ډېرو کسانو را روان دی. ښه رودرا ورسئ ورننوځئ او دا خوا ورسئ. او دا خوا ورسئ. دادا او ویل لره زیره چمبازه Allez, oui, Reginaldo, ولې صاحب د زما ملګری دی، ما راغوښتی و. سمه ده زه پوه سوم، خو خلک بیا وایي چې دی د ورا سره راغلی و. او وای د ورا سره راغلی و. معنی ګوره زه صاحب زه نه شناخته یم او نه په ورا کې راغلی یم. پرون ما د یو چا سره جنګ وکړ، یو څو کسان په ما پسې وه، نو زه په ورا ګډ سوم، دننه راغلم. سمه ده ته زموږ سره و ماموریت ته راځه. قومندان صاحب د ده خو باید موږ ډېر عزت وکړو او ته محبس ته بیا زوی ته یو خبره راته وکړه. تا زموږ دپاره ولې خپل ځان په خطر کې واچوئ؟ صاحب رودر ته مې د انډیوالۍ لاس ورکړي. د انډیوالۍ دې 4 ساعته نه کېږي او تا د ده دپاره خپل سر قربانوئ او هغه بې غیرته للن چې د کوچنیوالي راهیسې ما روزلی و. یوه خبر راته وکړه صاحبه، للن خو ستا خاص سړی و، نو بیا هغه ولې داسې وکړه؟ د اتر پردیش سیاست خو د ټولو خاص نفر ختم کړل. بس چې کم کسان ځان قربانوي هغه نفر خاص دی. ټوله آمادګي مو نیولې وه ورورکه، ټوله کسان هم را سره وه، د غلطۍ هیڅ امکان نه و. پر هغه سربیره دا 2 کسانو او تاسو ټول ته ماته درکړل. او یاره ولې ټول عمر دا دوایي؟ څه معنا؟ زه پوه نه شوم. په شولې کې خو هم دوا واوه. ولې مسخرې کوې ورورکه؟ موږ په عزت سوه او ته د شولې د پیلم خبرې کوې؟ او وایي نه مې ودرته وایي چې ټوله کورنۍ ور ختمه کړه. ته څه مې درته ویل هغه خو چې نه وکړه، ناکه چې زموږ کسان خواران په مړه کړه. ورورکه که دا 2 کسان نه وای نو او وایي ګوره بلې ورورکه دلته راشه، په ډېرې ځلانه پسې وګرځېږي یا پیدا یې کوئ. زه کسان درڅه اخلم ورورکه، ستا د کوکنارو فصل به د پرشورام په مځکه کې حتمن کرل کېږي، که نه نو ستا چاړه او زما غاړه چې زړه دې وغواړي را پرې کړه. یاره دا ستا په سر به نو زه څه وکړم؟ و دا خو هېڅ ګټه نه لري چې ژوندی یم ډېر کارونه به وکړم. اول خو به دغه 2 کار وکړم. صاحب د هوټل مدیریت مې تر اوسه نه دی کړی.
خو زدا بیا کوم تاسې په کته یوې میاشتې دپاره ماته کار راکړي ټوله ورځ به د خلکو لوښي ورپرېولې کارجانه ته خو ودرېږه د وظیفې خبرې مې روانې نو دي ته یا یو صاحبه بله تا ته وظیفه نه نه سوی پیدا کولی تا ته نه وایم بلې صاحبه سیوي خو مې پرونه در استولې وه مننه صاحبه د پولیس دلته څه کوي څه کیسه ده دا ته یا وه راځه راکښته سه او وایي چیرې بیاست د هغه دی چې اوس وظیفه خواره کې پیدا کړې ده ولې کار ماموریت ته بیا یو څو پوښتنې جنجې کوو ټلیفون ور وکړه چې موږ روان یو څه اړتیا دې درلوده واده د العادات پشکې غورځم اولادات هر څه چې مې کړي دي ډېر ښه مې کړي دي پښیمانه نه یم درځه اوس نو ځان ورته ټینګ کړه درځه شپږ اووه اته نه لس واخله اوی رودرا یاره ده دا هم در سره یو ستا هغه څه پر هغه لارځې اوی یاره دونه پیسې دې ولې ورکړې او وایي یاره د هغه په کار وې نو ځکه مې ورکړې نورې به پیدا سي شه راځه کښېنه او وی ورورکه رودر تریپاټي دلته کار کوي ولې وه وایاست موږ د هغه د کلي څخه راغلي یو او هغه دې ولاړئ او وی رودرا ورورکه لاړې یاره سبا بیا راسئ ودرېږه درښته سه اوی درښته سه زه تا خو موږ په ماموریت کې نه په باغیواش کې بندي کوو ستا ټکټ مو کړی و چې زنګ راغلی ورسه ولاړ سه ځان وکاږه اوی ولاړ سه داره ځوانه زوی نن نسې اکلای نیکه ورځ ده ته هم زموږ سره پاته سه او وایي راسه ته هم کښېنه عبادت وکړه څونه وخت غواړې یو خو د نن سبا ځوانان هیڅ د مشرانو خبره نه مني سلام کاکا جانه وعلیکم السلام زویه اوی څه کوې ورورکه ته نه ځې اشه ته یو کار وکړه
دا کیلې واخد روان شه زه پسې درځم خاله جانې د خدای په امان ما ته خو داسې معلومېږي چې ده پر ځای ته ویشتلې زه یې ویشتلم و پرون ستا تر تګ وروسته 2 کسان راغلي وه بلې راجا ستا ټلیفون دی بلې راجا زه رودر یار رودره زه ستا ټلیفون ته په انتظار وم زما ټلیفون مات سو سیم کارت مې د بل چا ټلیفون ته ورچولی دي او یاره ما خو ما زه دې دپاره ټلیفون در وکړئ چې هر څه خو به سمې یا یاره پر ما خو پولیسو حمله وکړه تا ته خو به یو مشکل نه در پېښ شوی کاکا جانه موږ خو غواړو چې بس دا مشکل حل سي او موږ دواړو چې در مخه څنګه ژوند کوئ اوس بیا هم هغسې کوو څنګه ژوند مو کوئ ته خو لیک رسوونکی یې او دی په وظیفه پسې ګرځي او وایي که پیدا هم کړي نو څو معاش به 10 زره 20 زره نو تاسو ته وایاست زه خو دا وایم چې زموږ په پوځ کې دې شامل سي او وایي ستاسې په پوځ کې تاسو دواړه د دغه کار دپاره یاست او وایي بس که یاره د ساره سې لاس راغوړی د هغې لا درد زیات سو تعلیم یافته هم یاست نن سبا خو دا تعلیم یافته کسان ګر سره نه پیدا کېږي چاپ سئ کاکا جانه دا خو امکان نه لري تاسو یو بل څه وکړئ سمه ده نو بیا ما بس ته ولاړ سئ ما مالته یو څه وخت تېر کړی دی چې دا کیسې مې سره سمې سي بېرته به راووځئ او وایي یا پلار جانه لور شي نه پرېولمه ښه سمه وظیفه مې پیدا کړې ده د لې په دلې کې او بل دا ډېر ښه ځای دی هېڅ خطر نشته نو څه کېږي ساعت مې تېر دی تاسو یو کار وکړئ د کاکا جانه سره خبرې وکړئ هغه به مو سر در خلاص کړي ډوډۍ مو سړېږي راسې ویې خورئ چیرې ښکېل سوم یاره څه شي وایم چیرې ښکېل سوم یاره نو نور موږ ستا دپاره څه وکړو اوس دلته نڅاګري درته راولو دا کار به مو وسې امادګي یې ونیسو یاره ته خبرې مه کوه بس ما په 50,000 روپۍ ستاسې هر خواش پرې کېدای سي او وایي یاره ته خو ووځه هغسې یو سړی شته چې ستاسو دا ټوله مشکلات تر حل کړي بس 2,000 روپۍ راکړئ ډېر درد راغلی دی ته یو کار وکړه بخښنه وغواړه داسې نه چې بیا یو ګړی ته صبر وکړه دا ستا دی بله زما غږ اورئ بله زما غږ اورئ وستو صاحب دارود راو راجا دی سمه ده نیم ساعت وروسته بیا زنګ دروامه مننه صاحبه کښېنئ په موږ دواړو پسې دا کنډویر کسان پسېږي بله شیټې اوایي زه خبر یم چې په لټنې روان دي نو څه به وسي زما سره هم دغسې چلند وسو دا دی دلته راغلم د محکمې امر مې ومنئ او قرباني مې ورکړه یاره زه په دې اړه خبرې نه کوم بل وار ټلیفون مه راکوه ښه تا څه ویل په موږ دواړو پسې دا کنډویر کسان پسېږي په خاص ډول بیا للن تیواري په هر څه خبر یم ورسې مړی کوي رزلان صاحبه موږ نه غواړو چې بدماشي وکړو اوایي تاسو نو کوم بدماشان یاست تاسو یاست سیاسي اتلان لکه څنګه چې د هیواد د ساتنې لپاره پوځ شته د هغه رقم کم کسان چې د هیواد پر مخ بیایي نو هغه خو هم ساتنې ته اړتیا لري وزیران او سیاستمداران دوی هم امنیت ته اړتیا لري یې که نه لري نن سبا په دنیا کې هر څه پېښېږي دا بدماشي زموږ په وسه نه ده پوره صاحبه ښه فکر پر وکئ ویندر جانې سلام علیکم ستړي مه سئ ورورکه خورکه دې ولې نه ده راوستلې زما لور اوس تازه وت سوې ده نو ځکه نه راغله بلې زه پوهېږم ستاسې پر کور چې موږ کوم حمله وکړه پر هغه زه ډېره بخښنه غواړم حمله پروا نه لري خو پر ډېر غلط وخت یې وکړه د نندني واده و پلان زموږ نه و د للن تیواري و للن تیواري چیرې دی وروره تاسو خو د للن د سره راولئ او اعلان وکړئ پرې مې ځئ
رسولانو اعلان وکړئ که په ما یې څه وسپد یو به م راڅه خلاص نه شي چې څه وایم او وایي دا تا زما څه غلطي وسپد غله وایي بې غیرته چیرې بیا یې درته به اوس سزا موږ ورکوو د شربت خو وچښه یاره کنې نو بیا تودېږي دا د غني د جوس د څښلو عادت چې در اوسه نه دی ورک سوی یاره د غني جوس خو زه پر بهي نه پرېږدم د تګ در مخه یو وارې غواړم چې د للم جسد ولې نه هغه دې ورته وګوره زموږ دیویاته په پوهنتون کې څو کسان وه 5 کسان وه اوس وایه 5 کسان څه ورته ویلي وه ستا ادرس یې ځینې غوښتی هغه خو ښه و چې د پوهنتون استاد ولیده لکه نو څه به پېښ شوي وای زه یو چم کوم په پوهنتون کې یو څو کسانو زما خور راګرځولې وه اشه هغه نورې خبرې بیا وروسته سره وکړو اوس ټلیفون بندومه د خدای په امان ښه نو راته ووایه ستا وخت وځو موږ اماده یو څه کیسه ده صاحبه ته یو ځای ته روان یې للن تیواري کاکا جان او د هغه نفر وژلي دي او موږ هم په امن کې نه یو زه خبر یم چې هغه دا وخت چیرې دی دا کنډویر او د هغه د ورارګانو سره په ځنګله کې ښکار کوي هلته بیا په پټه ووژنو رزلان او وایي یاره په پټه یې بیا ولې وژنو ټوله باید په دې خبره خبر سي چې هغه کسان ما او تا وژي دا زموږ د کور جنګ دی یاره زما خور ته یې لاس ور دي پولیس زموږ کور ته ورغلي دي په ما پسې ځغستله وژله مې نو دا جنګ خو زما هم سو ازازه بیا هېر کړم خو دا زړه یې نه راسره مني هغه دې نه دي اورېدلي چې هر فرعون له رساپېړه د موسی سته چې کار مو خلاص کړئ بېرته دلې راسئ دلته په امن کې یاست او وایي ما ورته تاسو هغه کیسه کړې او که یا زموږ په کلي کې تر ټولو ښه عبادت ځای شته زموږ د کلي یو سړي یو غلطي وکړه او د یو چا ازار یې ټول کړ او وایي دا ډېر څنګه پټاو سوه وځغله اوس ټوله کیسه درته وکړمه زما نوم دی راجا مصرا او دا بل ښکاري چې راسره دی د ده نوم دی رودر راجا او رودر ستاسې د ټولو تمام دی راولاړ سه زما اکا دې رامړ کوي او زما انډیوال دې م رامړ کوي اوس نو ستا د مرګ وخت دی د چلم تپنچه نه ده زویه چار وخت به چلیږي دی پېژنې له لن نه مکارامه یو کیسه به درته وکړم داسې و چې له لن نه مکارامه و د هغه چا مکارامي وکړه چا چې دی کوچنی لوی کړي و ځه وځغله ځغله بیا غیرته و چیرې ځې ونیسه یاره دا ستا ښکار دی دا د څه شي کار درو وروره ما دې بخښه وکړه دا اوس ته څه شي کوې ما دې بخښه وکړه یو ګړی ته خو م یو کیسه راته وکړه د خپل ژوند په اړه ونیسه راته ویې کړه او وایي راجا ستا اعصاب خراب سوي دي ته اوس د ده څخه کیسه اورې او وایي نو ولې نه اورو یاره د مرګ تر مخ خو به دا راته ووایي چې په ژوند کې څه غلطۍ کړي دي راته ووایه په ژوند کې څه غلطۍ کړي دي هغه داسې دی چې
او یاره نو څنګه خو یې ماته ښه راکړې ژر یې وه. ووله یاره. اوس د خدای څه بخښنه وغواړه، په زور ووایه چې خدای ما وبخښې. خدایه ما وبخښې. په زور ووایه چې خدای ما وبخښې. په ښه کار کې ځنډ کول زما ګر سره نه خوښېږي. ښه کار مې وکړې اوه. درننه پورې دې غلط کار کړی دی. تاسو ورته وویل راجا او رودر د ټولو تمام. تاسو استراحت وکئ. موږ استراحت نه کوو، تر دې وروسته دا کنډویر کار ورخلاصوو. او وایي څونې تلوار دی د یو عام بدماش او سیاسي اتل ترمنځ ډېر فرق یې. تاسو سیاسي حمایت اړتیا لرئ. د هغه دپاره خو تاسو خو یاست. زه خو سیاستمداره نه یم، سیاسي مشاور یم، سلاکار. دا کنویر د وژلو لپاره باید تاسو د یو غټ سیاسي مشر سره اړیکې ولرئ، او تاسو یو کوم سیاسي مشر ته اړتیا لرئ هغه ما ته رامعلوم دی. بابو شکلا وچاته رام صاحب د مخالف ګوند ډېر لوی مشر دی، په ټولنه کې ډېر عزت لري. هغه غواړي چې وزیر نتورام ووژني. صاحبه د دې واده اوس روان دی. نتورام ډېر بې غیرته سړی دی. د هغه د وژلو دپاره یې وسوبیر یادو ته پیسې ورکړې وې. د سوبیر په اړه داسې ویل کېږي چې د هغه مخ ته مچ لا بڼو نسي والی. ډېر ښه نښه ویشتونکی و. و څه مانه هغه مړ سو؟ اوس په هغه پولیس پسې دی، نو ځکه اوس د لیونتوب ناټک کوي. وایي زما اعصاب خراب دي. څه شي؟ د سوبیر یادو څخه د رام صاحب کار نیمګړی پاته سو. که چیرې تاسې دواړه نتورام مړ کړئ نو د رام صاحب ملاتړ د سره دی، او کنویر به ستاسو په پښو کې او ورسره به د اتر پردیش ټول امنیت ستاسو په لاس کې. پلان جوړ کړئ. ټک کول پلان نه غواړي، غیرت غواړي، او غیرت موږ ډېر لرو. تاسو بس مازې ورته ګورئ. ښه دا زما د کور مخ ته مو څه کثافات ایښي دي شرماجي، چې تاسې زما د کور مخ نسي پاکولی نو ښار به څنګه پاکئ؟ اوس دستي به پاکم. او وای تاسو فکر مه کوئ، هر څه به وسي. وبخښئ صاحبه. هېڅ غم یې مه کوئ. صاحبه موږ د دلې څخه راغلي یو، د اجل خبر تلویزیون څخه. وایاست که د صاحب څخه 15 دقیقې وخت راواخلې نو ډېر به خوشحاله سو. په دې کې چې تاسو هر کار باندې راته ووایه. ښه نو صاحبه ستاسو په فکر دا تاسو چې د خپل ځان او خپلې کورنۍ مجسمې جوړوئ د دې څه ګټه ده؟ ټوله دنیا به یې یاد ساتي چې زه د سیاست دپاره څونه قربانیانې ورکوم. تاسو قرباني ورکولی شئ؟ ولې نه، زه د هېواد دپاره هر څه کولی سم. څه په وایي؟ او وایي هغه ستا کیمرمین چیرې دی؟ هغه د ډېر لرې ځای څخه کوي. د لرې څه ولې؟ او وایي تاسې هاخوا ته چیش کوئ، درخت هم په منځ کې ده. صاحب بیرته به شاته ولاړ سو. و شاته؟ داسې دي چې ستاسو د قربانۍ ځای یو څه شاته دي. ښه یو کار وکړه، د یا خوا ته بوځه، زه هم د 100 متره څخه ولمه. او وایي دا تاسو تر سوبیر یادو ځان مخته کومه. راجا ځان به بل وخت مخته کې. او وایي یو وایي راځه کار خلاص کړه، نور هم ډېرې موقع په لاس ته ځي. او وایي تاسو خو ودرېږئ. ته اوس دې وویلې. او وایي خو دا هم ښه موقع ده یاره. راجا دا اوس ته چیش کې؟ ته اوس مازې ورته ګوره. راجا ته چیش کې؟ واخه مځکه په دغه میتر که ګورئ ودرېږئ. او یاره که دې 100 متره لرې وویشتې نو کېدای شي نښانه څخه وایي تاسې ګورئ. ژر په وسیله وولې. او وایي یاره نه خطا کېږي، تو که مازې بوځه. ودې ویشتی؟ او وایي یاره راځه 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 ژر کوه راځه. چې ګوره سبا در سوبیر یادو ځان مخته کومه. یا خدایه مرسته مو وکړې. ډېر ښه، ستاسې د کار نظم ډېر خوښ سو.
ته ګوره भले साहेब औरे सुमेर, अब तुम किसी काम के रहे नहीं, तुम राधा ही बने रहो। तुम्हारी जगह और ने ले ली है, बहुत जल्दी नाम भी समझ में आ जाएगा। एक बात बताते हैं, तुम्हारी जरूरत अब रही नहीं, हमारा काम हो गया है। دا په غاړه که د بلاو سبب امانې دا کندویر سنگ پر خلاف رام بابو شکلا ستاسې پر ملاتړ کوي. د دې په ایستګرد اتر پردیش ستاسې دی. او وی لارم بنده ده، یو څه ځنډېږو، د دې بغل ته یو ګړی ودرو. اوه سندرې ته आवाज ورکړه. یو ښه نامي ګیلاس جوس خو راکړه، لیمبور واچوه. دا ښه نه وکړه، زه خالي لاس یم. وخت مې نه وله، زم خالي لاس ته ولاړ یم. وله مې ومې وله. یو کار دی، سبا نه بل سبا د ستاپر په یو کلي کې ماخوستان په 9 بجې یو غونډه جوړیږي. دا کندویر د کوکنارو نوي کاروباریان ټاکل کیږي. زموږ کار د ټولې سیمې د امنیت ساتنه ده. تاسې دواړه به هلته زموږ په نمایندګي ولاړ سئ. دا کار د بجاج صاحب تر مشرۍ لاندې کیږي. تاسې دواړه به څه نه وایاست. په اجنډا خو تاسې ټوله خبر یاست. 7 میاشتې وروسته انتخابات دي، یو کال وروسته د اتر پردیش انتخابات دي. زه یو تجار یم او تر څنګ یې چمبازه هم یم. زما یارانه حکومت پکار دی، که څنګه یادو صاحب. نو ځکه په دې غونډه کې ما خپل 15 کاروباریان ملګري په دې قانع کړي دي چې دوی به هم د ګوند و بودجې ته زر میلیونه ورکوي. خو په دې زموږ ښه نه کیږي، موږ باید نورې پیسې هم پیدا کړو او هغه به موږ د اکندویر د تاریاکو په کښت برابروو چې تر دې وروسته مسؤلیت زما دی. د دې دپاره ټینګ امنیت پکار دی چې دا مسؤلیت رامرو ترسره کړي. سکسینا صاحب خو تاسو پېژنئ، دولت هم زموږ سره مرسته کوي. د دې پیسو څخه به 0% موږ د پولیسو بودیجې ته ورکړو. سکسینا صاحب نو مخالف ګوند به سکسینا صاحب تو خو قومندان جګړه ته و اور رہی زما شایسته نوم راجا مصرا دی.
دی رود تریپاټي نومېږي که دا انتخابات موږ وبایلل هغه په اګلا کې چې د انجونو په نو ریلیه کې مخالف ونیول ګوند شو، هغه دی و. تر پخوا چاغ سوی صاحب چاغ سوی و اشه تاسو دلته چیش کوئ؟ امنیت خو زموږ په لاس کې دی، پولیس په موږ هېڅ نشي کولی. تاسو ګورئ بجاج صاحب تا خو موږ هېڅ چاته نه کړو معرفي. تاسې دواړه دلته د امنیت لپاره راغلي یاست، اضافه خبرې مه کوئ. دا او وای بجاج صاحب موږ خو دغسې څه معنا؟ دلته ناکه خبرې روان دي، دغسې خبرې کوئ نو ورسې هلته لرې وکړئ. بیا کلانو درځه رودره پر ما ډېره باده ولګېدی. ډېر وخت وروسته داسې راسره وسوه. دا رزیل بجاج وایه یا ته ووایه. هغسې هم زما خو سر خلاص و چې ته څه وایه. څه شي؟ هغه څه چې ما ویله. و د هوایي ډګر څخه زه راورسېدم، یا بل هېڅوک نشته راسره؟ بلې ښه وایه سمه ده. چیرې ده؟ په اتاق کې دی. اتاق د چا په نامه نیولی دی؟ بیا په دی به نیول سوي دي. ستا په دی به خو بیا ډوډۍ نیسم. ډېر ښه صاحب دی د بیدات مرکه دی، پول صاحب دی به دی. کښېنه. ډېر ښه، ټول داسې خوابه دي. زه په تا باور لرم نو ځکه مې ته راوغوښتې. ما چې ستا کس ولدي نو پوه شوم چې ته یوازې ښایسته نه بلکې هوښیاره هم یې. احساساتي هم یې و صاحبه. سمه ده صاحبه، زه نور څه نسم کولی، پر مخ دې ور ښکلولی سم. سمه ده سترګې دې پټې که. سمه ده. څوک یې؟ اناناس مې راوړی دی. ما راغوښتی و اناناس. او ښه، ډېر غټ فلم به ستا سره جوړ کړم، ډېر غټ. اوی صاحبه دا څوک دی؟ ته څوک یې محترمې؟ زه دی نه پېژنم، د کار دپاره راغلی وم، هیله کوم ما پرېږدئ. ښه وخت راغلی، اوس مزه تللی، دا ښکار در وکړو. تاسې دغه شپې کسات راسه اخلئ؟ ستاسې لکه چې اعصاب خراب شوي دي. تاسې څه حیثیت لرئ؟ موږ ستا د ناموسه صاحب لرې کړی دی، نو ځکه په ښه غوږه واوره بجاجه چې داسې هېڅ حرکت ونه کړې چې په هغه کې زموږ بې عزتي. اوس خو به موږ مازې ستا په تښتولو پسې راغلي یو. که دې یو غلطي وکړه نو اول دې په ډېرو وهلو ټکولو تک شین کوو، بیا دې وژنو تر څو چې زموږ خبره منې ژوندی به یې، کنې نو د ژوند لاس پرېوله. سلام ښاغلی بجاجه، څنګه یاست؟ څنګه یاست ښایست؟ راځه یو څه ژر راځه. لکه د سفر دې شي سپیکر نه در سره. راځه مهرباني وکړه کښېنه. بیا د بې به نه کوئ. تاسې ګورې ما پرېږدئ، زه ویل چاته هم نه وایم. اوس خو به د دې عملیات تر ختمېدو وروسته پرېکړه کوو چې ستا سره باید څه وسي. بېغمه کښېنه، موږ داسې خلک نه یو، د ښځو عزت کوو. تاسې دا فکر کړی دی چې تر دې وروسته به څه وسي؟ بیا د بې به پرېږدې نور به نو څه وسي. دا عملیات شخصي دي، دوهم سړی لاس نه پکښې لري، نو ځکه د روغې جوړې هېڅ امکان نشته. پوه شوې؟ واخله ټلیفون وکړه. کرکټ دې نه دی زده؟ دی مازې کرکټ والا حمایه کوي، ټوله لوبه په خوله باندې کوي. تا بیا د کومې خوا شناخته کوي؟ عجبه که خبره واوره دیواکره، د موزیم دغه ودانۍ وشاته چې هغه غټه خرابه ده. او وایي بیا کړه ټوخې واوره چې زه څه درته وایم. 2 ساعته وروسته 50 میلیونه په بسته کې واچوه، حالت یې کښېږده، یو چا ته په خیرات کې ورکومه. ټلیفون بند کړه.
دغه ستا ډېره بیداري چې ده یو وخت یې سر ونه خوري. زه به پیسو پسې ځمه. او وای یا یاره زه ورځمه. او وای یاره ته زما سره هر وخت ضد ولیکې. سمه ده ورس ته ورس. و زه ورځمه. نجلۍ راڅه خپله نه کې. رسیله ستا اوی ګوره بله صاحبه ورڅو ګلان ته انبار ومارکه او یو څو نوي نالان هم راوړه. صاحبه دا موږ په څنګه ځای کې یو؟ مخامخ خو د امنیه کومندان صاحب کور دی. څه وکړمه دا مې ډېر بد عادت دی چې د دوژخ لمبې په سترګو وینم بیا هم ګناه کومه. ګوره اغلې خورا خوند یې نه دی پراخستی. وبخښئ ما هغه وبېړوم. دا ښځې سریالونه خورا ډېر ګوري خو ګرده یو رقم دي. تاسو څه شي ګورئ؟ زه خبرونه ګورم، د حیوانانو چینل، نیشنل جغرافیک. په ټولو چینلانو کې یو رقم خبرې خو حیوانان یو رقم نه وي. ته خبره یې کارګه هیڅکله بې وفایي نه کوي. د ژوند تر پایه یو ملګری لري. معنا په کارګانو کې د ده په رقم خلک نسته. بل موټر وباسئ. ته بنګالي یې؟ بلې و. زما د بنګال میټایي ډېر خوښ دي. ښه زما یې زده دي. ښه و یو هغه دغه دی هغه ته څه شوایي؟ ګلاب جامن، جلبۍ، سندل، هر رقم میټایانې. واه ته ما هغه رقم یې. بلې یو ګوډی ودرېږئ. یو څوک مو ولیدل د موټر کښته شو؟ یا د روبي ټیلر غله. دا د غلا قضیه ده، د غلا جرم. ټوله غلط ښکاري. ژړ خزان او ژړې پاڼې رژېدل. باران بهار نشه ګلونه غوړېدل. ژړه سترګې تور انجره بهېدل. چې ته نه یې د سپوږمۍ ځلا مې ټوله بدن سوځي. هم رڼا راته بلاسي له ما نه ځي. یو ګړی بخښنه غواړم. دا سیم په لومړي ځل ولیدل. احساسات یې دې کړم. ته دلته څه کوې؟ وایي هېڅ نه کوم، بس دغسې مازېدل. بجاج تاسو د کم نفر سره خبرې کړې وې؟ هغه ډېر هوښیار سړی و. خبره یې سره خلاصه وه چې موږ رسېدلي خلک یو. بیا چې لوبه مې ورسره وکړه. شوس چې ته نه وې راسره. ولې؟ که راسره وای نو ټکان به دې کړی وای. کار به نور هم څه خراب سوی وای. شوس چې نه در سره ولاړم. دې خواته راسه. دا دې خپله کړه؟ یا تر اوسه مې لا نه ده خپله کړې یاره. او وای نو ولې؟ ځکه چې زما خبرو اثر نه دی پر کړی یاره. کرار به اثر پر وکړي. بس صحیح دی سمه ده. دا به څه در واخله در ووځه. تاسې دواړه موږ پرېږدې او وای ولې مو پرېږدې؟ اوس خو مې دا چې پیسې هم درکړې. خو پیسې مې درکړې. چپ. یو ساعت وروسته د دې ځای څه ووځه. زموږ نفر پر دروازه نښان برابر کړی دی. که یو ساعت ورمخه ووتلې نو ژوند دې ولاړی. ځو یو ګړی. او وای مجنون ورته ولاړه سه. ستا موبایل زما سره دی، ته بل رانیسه. د خدای په امان. ګورئ وایه تاسو ما هم د ځانه سره بیولی سئ؟
په دې ښار کې زه هېڅوک هم نه پېژنم او وایي زموږ سره به څنګه اوسېږې؟ د اوسېدو خبره خو هغې نه ده کړې. که در سره واوسېږم نو شان یې وویشتې. زموږ سره اوسېدل تا ته خطر لري. موږ سرونه په لاس کې پروا اخیستي نه لري، خوند به وکړي. ته زموږ دپاره خطر جوړولی سې، موږ پر تا باور نه لرو. زه نجلۍ یم پر تاسو دواړو باور کوم، تاسو یې نسئ کولی؟ بیخي نه بیریږئ؟ ګوره نجلۍ په ادب خبرې کوه کنې. یار رودره راسره بوبې ځو او که دې مازې یو چم وکړي نو اول یې زه پر دا سر ولم. او وایي څه یاره سلام ورورک. وعلیکم. نور صاحب ورسه یاره. نو دا دی زما کور. ګورې تاسې ورسې استراحت وکړئ، ستړي به یاست. دا دی دلته په لومړي ځل نجلۍ راغله. هر څه پر موږ راپرېږدئ، سمه ده؟ ستاسو مخکې و دې کور ته نجلۍ نه ده راغلې. معنا ګوره زه ځم لوړ بېدېږم، د دې د بېدېدلو بندوبست خو به ته کوې. او وای یا یاره دا خو د لې لاندې بېدېږي، زه څه کوم؟ زه هم هلته لوړ بېدېږم. او وای ته کار مه په لره، پرېږده. او یار ته خو صبر وکړه. چپ سئ. زموږ بنګالي خواړه خو ډېر ترخه یي، خو ما فقط 5 مرچکه ور واچول، نو ځکه ډېر ترخه نه دي. دا دې څنګه خواړه پخ کړي دي؟ هېڅ نه پوهېږم. نو کاروبار به بدل کړو، د میټایانو دکان به خلاص کړو، څه پکښې وایاست؟ راځه راولاړه سه، ته دلته نسې اوسېدی. ما څه وکړه؟ تا هېڅ نه دي کړي، ته دلته اوسېدلی نسې، بس درځه. او وای لاس مې لکه دا ته چشکه ہے راجا. क्या हो गया बे? अबे तुझे पसंद नहीं है ना, ये नहीं रहेगी यहाँ. अरे भाई सॉरी. अरे नई गलती हमारी है बॉस, इसे नहीं लाना चाहिए था यहाँ. شنجلې ده او ته خوښه مې خو ستا نه ده خوښه. د موټر دروازه خلاصه کړه، درځه. ورور جانه ته ګوره خبره واوره، ته خو پر دې داسې یو دم مین سوې. ما فکر کړی و چې ته به یې وارې نجلۍ ګورې، په ما به وینې، زه به در خوښوم، خو هغسې نه وسوه. اوس به نو زه خوله نه بدوم. رزیل لکه هغه زړه خواښې داسې خبرې کوي. خبره واورئ، تاسو چیرې ځئ؟ ګورئ هېڅوک به یې چیرې هم نه ځي، تر دې وروسته خو به تاسو د اتر پردېش ډوډۍ خورئ، بانجڼه ویشولې پټاټې. نه خورمه، ما تاسو د ځان ښه ملګري ګڼلاست. او وایي موږ خو ښه ملګري یو. ای راجا کښېنه ځینې وغواړه او ګوره ښه په عاجزۍ سره. هغه زه مینه در سره کوم، بس د هغه زما بخښنه ده او د زړه خبرې مې ده، نور څه نه وایم. د صاحب ټلیفون دی. دا زه څه اورم؟ تاسې 2 بجاج تښتولی وو؟ نو ته په دې نه خبر چې هغه څونه په بې ادبي خبرې کولې؟ زه سمه ده چې تېر سوه هغه هېر سوه. د خپل کاروبار لپاره امنیت غوښتی وه، بس ورته ووایه چې دا زموږ د وړتیا یو نمونه وه. خو دا خبره دې باید په یاد وي چې شیدوره غوا که دې په شکرو مو ووایي نو هغه باید یو څه وبېرول سي، زخمي یا مړه باید چې نه سي. د دې خو نه ده خوښه. موږ د یو څو ورځو لپاره باید بل ځای ولاړ سو. چیرې به ولاړ سو؟ او وایي په دلي کې خو موږ ډېر خلک پېژني، چیرې به موږ داسې پر ارامه ناست یو؟ ممبۍ ته ځئ؟ او ممبۍ صحیح ده، هلته موږ هېڅوک نه پېژني. ممبۍ به زه به تاسو ووینم.
په ده زه په تا منبعي زه مینه در سره کوم. ستاسو ټولو مسافرینو څخه مزاحمه د تګ آمادګي ونیسئ. دونه نه کې کوچنیان مو مخته ناست دي. دا مې یو تجربه ده. دا تجربه ده؟ ته تر موږ ډېره تجربه لرې. سمه ده. که یو څه وسوه نو دا زموږ تر ټولو خاص اتاق دی چې تاسو یې غوښتنه کړې وه او دا د خوب اتاق دی. راځه راځه زما شفیق مورده. یاره ما ته مو جلا اتاق راونیوئ که یا وایي اول مې هغه کار کړی دی. ډېر ښه دوا دې څه ښه وخت به لري صاحبه. څنګه دی ډوډۍ موډۍ نه خورو؟ او وایي وږی یې؟ وایي زړه مې غواړي چې د ټول هوټل شان وخورم. هر څه چې دې وویل. نور څه صاحبه؟ یا یاره د کوم ځایه؟ د دغه ځای یم ویدوت محیطې د مهاراشټر څخه. د شهزادګۍ لکشمي بایي نوم دې اورېدلی دی؟ بلې صاحبه. شهزادګۍ؟ و صاحبه. هغه مراټۍ وه. نه یم خبر. و په بنارس کې پیدا سوې وه. بنارس یو پی. نه یم خبر صاحبه. په بنارس کې د 300 کال راهیسې بیخي ډېر مراټیان اوسېږي او موږ ټوله په ډېره مینه اوسېږو. دا در سره کښېږده. یا صاحبه. او وایي در سره کښېږده؟ یا صاحبه مننه. بلې صاحبه. مشراجي مې په کار و. راجا یوازې د وسلو سره لوبه کوئ او که یو ځای ځوم؟ وای یاره په دې ښار کې څه شته؟ و یاره اول وارې مې دی زه چې هم دا هر څه مې لیدلي دي. هلته ورته ګوره هغه دی د فلم شوټینګ روان دی. کومه دي کومه دي کومه دي؟ وایي هلته ورته وګوره. الري و الري عمران. عمران هو يا هاشمي. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the much awaited Sansui Club Nights. Every day I'm rocking. Da 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 da. شپه په خیر. ورشه بیده شه. سمه ده. ښه شپه. شپه په خیر. دا څه کوي یاره د دې خو به نه بیدېږې؟ او وایي هغه به څه فکر کوي؟ یاره مشکل دی. مشکل؟ ښه نو څه مشکل دی؟ ګوره یاره چې پوه سوم مخ ته ووایه. پر خوله مې د بلې نجلۍ نوم راسي. څو واره خو نږدې و چې جنګ راسره وکړي. بیا د ډېره درده راڅخه ولاړه سوه. ښه یاره هغه بله که راسه ولاړه په کیسه کې نه یم، خو که دا راسه ولاړه طبیعت مې خرابېږي. دا هر څه په دې خاطر کېږي چې ستا سترګې پټي. په خلاصو سترګو هر څه کوه، یوازې وغې ته ګوره بس، بیا دې بلې خواته فکر نه ځي. څه په وایې یاره؟ اوس ولاړ شه او ګوره چې سترګې پټې نه کړې پر سر سترګو. دا وروره ستا سر د باندې څوک ویني؟ شتمن سیاستمدار چې په ټوله د نشور پام کوي په دنیا کې چې څه کېږي د هر شي څه تاسو نه خبره یاست. تاسو مې لږ په ځنډ وپېژندلاست.
بجاج صاحب څنګه یاست؟ څنګه چې پیدا سوی یم تر اوسه هغسې یم انسان. اشته چې کله ناکله د رخصو څخه وخت پیدا کې او چې وخت پیدا کې نو یو دم دې په زړه کې د یو چا د قتل فکر راوګرځېږي. نن سبا یې وایي دا راجا ورو در خورا فکر د خراب کړی دی. زه دې وپېژندلم بجاج رورک زه وپېژندلم. آفرین. نو اوس ته داسې وکړه ما رانیسه. ګورئ زه خبر یم چې ستاسو زه په کار سوم نو ځکه تاسو په ځغستا ځان راورسوئ. وایي ته اوس پوچتولې صبح یې یادوه هېڅوک و تا ته اړتیا نه لري. راجا ورودر به دې وخت مړ کړي او هغه به کومه ورځې دا پرېکړه زه کوم. زما د ناچلنده لوټو چلول زده دي. د نارینهو یو څو عادتونه در پشکې پاته دي او که او هغه به کومه ورځې ته مازې لاس راوړه نو د رک بېدر معلوم سي. څه کار دې دی راته ووایه. خپل ټوله نفر دې سره راټول که او د دې رخصو سره یاره تاسو مې خپل کئ زه به مم خپل کم. ستړي مسئ او وای انجینر صاحب څنګه یې؟ ستاسو دعا ده ورورکه. او وای دی و چې پلار صاحب ته معرفي کړه چې یو څه په مخ تګ وکړي. 2 کاله کېږي چې پر هغه ځای ولاړ دی. نوم دې بدل که پرمختګ به وکړې. دې ټوله دلته چیش کېږي؟ هغه رودرا ورورک ویله چې وای دې چې ولې ټوله دلته راستولي دي؟ نن د میتالیک وزاره تا خو باید ورټول ته سات کړی وای. د خوشحالۍ موقع د هر وار نه راځې. زم بس دایم د میتالي سره روان یم. میتالي راځه سودرشنه موټر. یا چې داسې غلطي ونه کې. پام ګوره غار چار څونم لوړ سي خو بیا هم پر سر لار لري. وای مځغله پرګاره خدای به دار کې پر قراره. ډېر ښایسته کالي دي اغوستي دي. په مبارزه کې چې جذبه یې ښیي اوس هم یو څه د وطن مینه ورسره شته. وای دی دې وپېژندی که یا؟ اشاغه انجلۍ چیرې ده؟ کومه انجلۍ؟ وای یاره هغه تاسې چې زما سره راوستلې ده اوس خورا ستاسې سره تاو بالا کېږي. ورسئ دا زما په شهزادګۍ پسې خو وګرځېږئ. او وای زویه راځه تم ډوډۍ وخوره. بیخي ډېر کتابونه ونه دي راټول کړي. دا چې دی کښېږده ته نه په پیسې هغه خو معلومیږي. زه مذهبي کتابونه وایم. په سایه کې لمر د دې څه معنا ده؟ انجلۍ خو مو نه کړه پیدا صاحبه خو دا موبایل هم پیدا کړي. انجلۍ دلې ده ورسه پیدا کړئ. تاسو پیسې غواړئ اوه زه تاسو پیسې درکوم خو تاسو په میتالي کار نه لرئ. پیسې خو به زه در څخه واخلم خو نن زه دلته د یو بل مقصد دپاره راغلی یم. اول به هغه بنګالي میټایي وخورو بیا به زویه تا رخصت کو. تر هغه وروسته به ستا د هغه بل ملګري د ځانه څه چې اتل راته جوړ کړی دي کار ورخلاص. وای صاحبه کار یې ورخلاصوه. ما ته بخښه وکړئ بجاج صاحب دا ټوله د هغه راجا پلان و. زه خو ستاسو ډېر عزت کوم څونه عزت چې زه د بګت سینګ کوم اوه هغو نه زه اوس تاسو درشایم. تاسو ورته وګورئ زه درشایم تاسو ورته وګورئ صاحبه. راځه ډوډۍ ته تاسو درځئ. راجا د دې ځای ووتو.
بهره ودرېږه راجا را روان دي او وای نه دغسې نه پرېږدو او وای ته د یوه مخ نه سره ګرځولی که دواړه سره یو ځای شوه نو قیامت به راباندې جوړ کړي راځئ راځئ ژر کښېنئ ژر کوئ او وای ته ولې سر نه خلاصې زما په خبرې سر نه خلاصې خبرې کوې په واسطه شی نه دي پلار او وای ګوره وې دروه څه کیسه ده وې دروه ومې وله او وای زه چې یم زه څوک په کور کې دننه ولم ستا خو به ومې وله زه راجا ته ټلیفون وکړم زما انډیوال راورسېده راجا څوک و بجاج و او د هغه سره یو بل نفر هم و ولاړه ټوله رزلاره وتښتېده تیرا ستا د کوزدې مرسته او هغه پرېږده یاره تیرا تلیفون وکړه امبولانس راوغواړه زه درسه ځم زما انډیواله بس ته بیخي ډېر ژوند مې وکړي څه شي ته ښه خوشحاله ژوند ولرې او وای دغسې څنګه راسته ځې یاره ها हम राजा मिश्रा, पिता का नाम राम सरन मिश्रा, गोत्र शंडिलिया जिला आजमगढ़ पूरे होश आवाज में कसम खाकर कहते हैं कि कल सूरज ढलने से पहले अगर हमने तुम्हारी हत्या का बदला नहीं लिया तो खुद चिता से जाकर आत्महत्या कर लेंगे। तुम सब छोटे मोटे केस में अंदर हो जाओ, जेल में रहो, माहौल ठीक नहीं है। और भैया आप? हम माहौल ठीक करेंगे। हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। अकेले! क्या सोचा है? बजाज को निपटाना है और क्या। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन अभी नहीं। तो फिर कब? ये व्यक्तिगत मामला है दादा, पर्सनल। इसमें कोई राजनीति नहीं है। बजाज के साथ एक और आदमी था रुद को मारने में, हमें उसकी भी तलाश है। बजाज के खिलाफ जाओगे तो सारा सिस्टम खिलाफ हो जाएगा तुम्हारे। सारा सिस्टम या आप? हम तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तो फिर सिस्टम से कहिए जरा डर के रहे हमसे। दिमाग खराब हो गया हमारा, गला घोट देंगे सिस्टम का। अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला। अब जो होगा ना बहुत बड़ा होगा। अब राजा का नंबर है बस। गाड़ी हटा रे। अरे निपटाएंगे साले को अच्छी तरह से। अरे ये क्या हो रहा है शमशेर? ए इडियट! कौन है? कैसा है बजाज? भैया पैसे दो ना।
ګوره راجا ګوره راجا ته ټوله ښار ولیدلې ته نه څه خلاصېدلی غواړم هم نه چې خلاص شم ګوره راجا ته نه څه خلاصېدلی راجا مه کوه راجا دا واخله ګوره ما पिस्तौल गायब हो जानी चाहिए। जी भैया हो जाएगी। अपने अंदर के कलाकार को मार के बहुत बड़ी गलती की हो, टच में रहना। जी भैया। देश के कुबेर कहे जाने वाले उद्योगपति श्री जतिन बजाज की आज हजरतगंज इलाके में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस घटना ने राजनीतिक जगत में खलबली मचा दी है। सवाल यह है कि पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद लखनऊ की गलियां आखिर हत्यारे के बारे में बोलने से क्यों कतरा रही है। मिताली, तुमसे कहा था ना हमने, कलकत्ता चली जाओ अपने घर। घर जाना होता तो बहुत पहले चली जाती। क्या है ये? हमारी है, आज से हम भी। पगला गई हो क्या? अगर गुस्सा नापने की मशीन होती तो हम दोनों का टेम्परेचर एक होता। हमें अपने आप से दूर मत करो राजा। रुद्र भैया की जगह तो नहीं ले सकते, पर जो तुम कहोगे, जब तुम कहोगे, करके दिखाएंगे। हम ستا د نیول لپاره نه، ستا د پوهېدو لپاره راغلي یو. بجاج دې مړ کړئ. په عام بازار کې خلک ستاسو دونه بیریږي چې اوس یو هم شاهدي نه ورکوي. ورک سمانه وتښتېږم. ته د یو څه وخت دپاره یو خواته ولاړ شه، د خلکو نظر به ستاسو واوري. کنیانو د بجاج مینهوال ډېر دي او ډېر په غوسه کې هم دي. دا تاسې ما پوهوي او که اخطار راکوئ. یوه خبره په یاد لره امیر صاحب، د اخطار څه زه نه بیریږم. بې غیرته نه یم، زه خانداني غیرتمن یم. د بجاج طرفدارانو ته ووایه چې په ما دې ځان نه ویني، په بدماشي دې ګوته نه وهي. کنې نو ټوله جلا جلا نه په یوه قبر کې ښخومه. ستا په تلو سره به د پولیس یو څه عزت پاته سي. زه یې چیرې نه ځم. که پر تا خپل عزت ګران دی نو وایي زما ګرفتاره کړه، یا داسې ښکاري راوغواړي چې ما وویې او پر ما باندې د مرمۍ چلولو جرأت ولري. سمه ده، زه خرام صاحب راستولی وم، ورته وبه وایم چې دی اوس په سد کې نه دی. هغه ته ووایه چې ما خپل ورور د لاس ورکړی دی او موږ د کسات اخیستلو رواج لرو، د بخښنې رواج نه لرو چې د یو څو پیسو په بدل کې د دښمن ته بخښه وکړو. چا چې ګناه کړي هغه به سزا ګالي، بخښنه هیڅ امکان نه لري. دا زموږ رواج دی. درځه ژوندی اوسه. موږ د دې دپاره راغلي چې پر موږ باندې د پاته سوی ژوند مه دروه. که په تا یو څه وسوه نو زه به زوی ستا د لاسه اوس یو هم زموږ سره په لوړ سر خبرې نه کوي. ټوله وجه ته په انتظار دي چې کله به ته که په تا څه وسوه نو موږ به تاسو دواړو یو ځای و ځان ته ډېر دښمنان پیدا کړه. هغه موږ و ژوند ته نه پرېږدي. که غواړئ چې موږ ژوند وکړو نو د یو څو ورځو دپاره یې خواته ولاړ شه. ګوره کاکا جانه، زه خو ګوره زویه، د خپل ځان په اړه نه، د رودر د کورنۍ په اړه فکر وکړه. دا اوس ستا مسؤلیت دی. زما سره کلکتې ته ولاړ شه.
او وای هغه لوړ وطاق ور خالي کوي ځئ ورسئ ورسئ او وای ورسئ او وای ګوره تر تمثیله پورې خو صحیح دی ځکه دغه دپاره خو د ټولې کورنۍ در سره خوښه وه خو د واده په اړه چې تا کوم پرېکړه کړې ده زما نه در سره خوښه وبخښئ تاسو څه کار کوئ؟ زه په بانک کې کار کوم د رئیس مرستیال یم معاش دې څو دی؟ او وای مور ته اوس د معاش پوښتنې ځینې کوې او که د ده د پېژندلو موږ ټوله غواړو چې د ده په اړه ځان خبر کړو دی وپېژنو بیا کله په څه نه پوهېږې ته یو څه ووایه ته خو هم د بانک مدیر یې اوی زه څه ووایم زه خو د ده په اړه په هېڅ هم نه یم خبر دی څوک دی د کوم ځای دی زه څه پېژنم زه څه په خبر یم زما خو دی خوښ سو کښېنه کښېنه زویه مه ولاړېږه نورې پوښتنې به نه ځینې کوئ زما د لمسۍ دپاره ډېر ښه دی مور دا ته څه شي کوې ته ورته وګوره سمدم شهزاده دی موږ خو هم د ده ډېر عزت کوو نو ځکه خو چپ ناست یو تاسو ټوله یې پوه کئ چې د راجا مشرا د سره څخه لاس ایسته کړي د بجاج تر مرګ وروسته په ټوله کاروباري اتحادیه کې ګډوډۍ رامنځته سوی دی ګوره بجاج تا سره هم مرسته کوله او زموږ سره هم چې هغه اوس نسته نو موږ به د ټول ټاکنو کمپاین څنګه کوو او تاسو به یې څنګه کوئ د راجا ملاتړ یوازې زه نه کوم بلکې د اتر پردیش ټول مسلمانانو برهمنانو سره ولاړ دي ځوانان یې خپل قهرمان بولي اوس تاسو ټولو څخه د ګټې او تاوان د دایرې څخه د باندې هم کېږي بلوان یادو صاحب سمه ده زموږ خبرې تا ته مهمې نه معلومېږي نو ته د شیواستوا سره خبرې وکړه هغه په خبر دی چې د بجاج ټولې پیسې چیرې دي تاسو خبر ورسره وکړئ کمپیوټر دې چالان کړه خلاصه کړه ستړي مه شې شیواستوا صاحب دا و تاسو ته زما آخري سلام دی که تاسو په راجا یو چم نه وکئ نو یو غیران به هم په انتخابات کې ونه وینئ بیا نو په خپل منځ کې سره وجنګېږي هر چا چې وګټله ګورې هیله کوم ما به نه پریشانه کوئ او پر ما فشار نه راولئ ځکه چې د هېواد د هر غټ سړي رازونه زما سره دي او په کومه ورځ که ما دا رازونه افشا کړه نو په دې هېواد کې به یو قیامت رامنځته شي په راجا موږ هم نه خبر چې چیرې دی چې دا مازې معلومات ترلاسه کړي تا په خبرو هغه به ستا څخه بخښنه وغواړي دا یو کوچنۍ مچنۍ غلطي نه ده رحم صاحب یو ستر شخصیت له منځه تللی دی ستر شخصیت د سرمایهدارانو پلار بجاج تاسو په خپل منځ کې مجلس وکړئ چې راجا څنګه د منځه وړلی شي چې دا څنګه یې ما د مرګ خبر په ورځپاڼه کې ولیدی نو د انتخابات دپاره به پر تاسو بودیجه وویشل شي ښه شپه اوس په دې عمر کې بل کاروبار ته خلاص نه سو راچولی تاسو بس یو پریکړه وکړئ ژر سې موټر وباسئ قومندان صاحب بلې د تقاوتي وروسته ولې سیاست نه شروع کړه د راجا مشرا په رقم ځوانان د مرګ څخه ګټه واخله ګوره زموږ او ستاسو ټولو ګټه په دغه کې ده یو داسې څوک پیدا کړه چې د راجا مشرا نوم نښان ورورک کړي او لاړ شئ راسئ ورېنداره څنګه سوه په را روانه اونۍ کې بیا یم ګورو بیا چې څه به وسي ما ته هم 2 میاشتې وروسته رخصتي راکوي په لندن ته ځمه د تلو د مخه د درشن د لاسه خوله خوږه کړه سمه ده نوره څونه لار پاته ده خدای مو راوله خدای دې بښه درولي ودې لیدل چې موږ په څونه مشکلات کې اوسېږو یو څه مو ته هم په مشکلات کې واچولې اوس خبر سوې و خبر سوم تا د ځان د تسلیمولو لپاره څه شرطونه ایښي دي یو خو په بېادبي خبرې کوې او پر هغه سربېره زور مه ښکاره کوې خبر یې دا کم ځای دی دلته پولیس تر ټولو مخکې غیبېږي او وای تا خو خواب وایست ستاسو څه شرطونه دي یو خو به زموږ ټوله ډله په مابس کې سره یو ځای وي بیخي سمه ده دوهم زموږ اولادو ته به تاسې په کلي کې وړیا زده کړې ورکوئ نور څه د ځان تر تسلیمولو مخکې موږ ته به د لید نڅا یو شوق جوړه څنګه یارانو نڅا کوئ
یاره دونه غټه قرباني ورکو یو څه خوند خو به اخلو صاحبه قانون ستا ټوله شرطونه مني که نڅاګري ونه منل نو زه پر هغې زور نسم کولی کوشش خو وکړه نوره بیداري مه کوه زه کوشش کومه ته په 2 ورځې کې زنګ راووه درځه درشنه دی مدر سره بیا دی به دلیږي زموږ سره به اوسېږي کوم داسې ونه کړه نو یوه اونۍ وروسته کټ د مړي تخته او د کفن بندوبست یې وکړئ صاحبه یا صاحبه زه دلې نه پاته کېږم اوی ولې ورته ګورې سترګې ور وتړئ صاحبه ته چیرې ځې زه بیرته راځمه صاحبه ګوره صاحبه ما یوازې درېږه دلته راسه صاحبه زه دلته نسم پاته کېدی زما د مېرمنې کوچنی پیدا کېږي زه دلته څنګه پاته سم ستاسو خو به نه پیدا کېږي فکر مه کوه تر هغو پورې چې نه مړ کوو لږ شی جواب کوم وروره په دې کې د یوه څه نڅاګره جوړه که په مابس کې درته رخصوه درځئ درځه ډېرې خبرې دې کولې رزیله تاسو د خپلو مشرانو رنګ ورباد کوئ پخواني مشران خو ډېر ښه وه بهادور سنګ ملکان سنګ یو خبره راته وکړه رنګسن صاحب تاسو یوازې درشن صاحب رامخته سئ راسه نو راته ووایه رنګسن صاحب تاسو په یوازې سر دونه غټه ډله څنګه ونیوله ځکه موږ د احساساتو څخه کار اخلو د طاقت څه نه اوس امریکا ته وګورئ څونه طاقت کلی بریا په برخه سوې ده ځکه یې وبلې خوا ته احساسات دي هغه صحیح ده رنګسن صاحب مګر ته د دې مخنیوی وکړه زه راځم صاحبه تاسو ماله ته واست بلې وژمله ته ومه بلې امر کوه صاحبه لکھنو ته ځان ورسو ته مو په کار یې ډېر مهم کار دی سبا به درسم صاحبه د یوې او 2 ورځې دپاره نه تاره تبدیلومه امر ما اخستی دی چې تا امر اخستی دی نو ژر درځم او یو بل نوی خبر دی صاحبه میاشتې بعد زه لندن ته هم ځم صاحبه د بېدي کې وخت راکړئ وایي زه باوریم چې د هغه در مخه به ته کار خلاص صاحبه ناوخته کېږي یو څو پوښتنې درڅخه کوو یو ګړی صاحبه تاسو د ځوانانو دپاره څه وینا لرئ ګوره زما احساسات مه راپاروه که مې یوه چپه لا خطر کړه نو اجل خبر به درسه جوړ سي د ځوانانو وینا درکم د ځوانانو وینا درکم یو بدمعاش پیدا سوی دی چې ستا پر کم زړور انسان یې وژلی سي راجا مشرا زه به وارې خپل کور ته ولاړ سم و الهاباد ته ولې داسې دی صاحبه چې غلطي کول حتمي سي نو بخښنې باید د مخه لا واخیستل سي ده ته ورته ووایه ډېرې ځان را نږدې کوي تر سترګو مې دوه کېږي د راجا په اړه نورې داسې خبرې مه کوه نجلۍ او هلک چې څومره سره یو ځای ښه خوند کوي نن سبا وخت هغسې دی زه داسې څه نه خوښوم زه یو ایمانداره سړی یم یو هم نه پوهېږئ ستا هم سترګې در تړلي دي تاسو ته لکه چې زه تر اوسه نه یم در معلوم سوی ښه یم
بادي یم زما د لور قسمت دومره خراب نه دی. زما په سر نه خلاصېږي. پیسې دې راڅه واخیستلې. تا ولې را روان 15 تاریخ در کوم. نن 25 تاریخ ته چې تا زما پیسې نه دي راکړې. ورسه ژر یې بندوبست وکړه. که د نن و موږ ته پیسې نه کړې رانو د مېرمنې زر خو به دې پراته وي هغه در څه وړو. ګوره واخله ورکه دا ورکه. ما نه درته ویلي اوس نه خوند درکړه چې بې عزته سو تا ولې ورته پورې کړه. نو هر یو به اوس پر مهرباني. څه دې وویل تا څه وویل زما د لور په اړه دې څه وویل. ما وویل چې ستا لور ډېره ښایسته ده بیرته راغله نو مخته و پور اخیستلو ته به دې هېڅ ضرورت نسي پیدا. ایله مې که پرېږده. ښه اوس نو راته ووایه ته چا وویله. دی وصاحبه دی د زه ووالمه. ځوانه تا دوی وویلې دي. څه دې وویل؟ ته بنګالی نه یې؟ یا زه بنګالی نه یم خو پولیس پېژنم چې د ټول هېواد دا یو رقم دي. ده ته ووایه چې زما سره د باندې ووځي. صاحبه دی تا ته رشوت درکوي. رشوت به نه راکړه رشوت به نه راکړه. صاحبه داسې مه کوه ویې منه. موږ بنګالیان یو رشوت نه اخلو. ورونو هندوستان خو د ماجرینو هیواد دی نو دلته باید د هرې طبقې و حق ته سلام صاحبه. اوی ته چیرې یې؟ په کلکته کې مې د یو چا سره جنجال وکړ. د ښار پولیس ماموریت ته زنګ راووه. کلکته؟ و بې غیرتو ناکه په ناکه نیولی یم. ته څه وخت راځې؟ ډېر ژر. زه چې درځم نو حالات به یو څه سره ګډ وډي. تاسې به خپله خبر سئ. بلې صاحبه سمه ده صاحبه سمه ده درځئ. چې شي یو ګړی او وای وروره مخکې دې ولې نه راته ویله؟ پروا نه کوي. یو پیپسي خو وچیشه. یعنې سمه ده یو چای مای را سره وچیشه. یا مننه. او وای وروره که بسکوټ خو به حتما را سره خورې. اچوري بلوان ته خو زنګ وروه راجا په کلکته کې دی او هر وخت چې دلته راځي. ودرېږي یو ګړی و ټولو ته زه سلام کوم. تر دې مخکې چې تاسو د پوښتنې مرمۍ را باندې ووروئ زه خپله درته وایم زه خپل ځان تسلیموم ځکه چې د باندې زما وژمن ته خطر دی. سبیر یادو صاحب د وزیر صاحب وژنه کې ساس پر خلاف عیني شهیدان سته او وای د داسې انسان په اړه څوک داسې خبرې نه کوي. هغه دې په خپله خوله درته وایي زه خپل ځان قانون ته سپارم. خپله راجا په هغه ورځ د غږ نه واورېدي. په هغه ورځ د بجاج سره دی راغلی و. د هېچا کتل هم نه دی کړی. زه چې هر څه درته وایم رښتیا درته وایم. سبیر یادو ټک د کړی دی. بجاج خو به مازې اشاره ورته کړې. مثالي زه بیرته ځمه. دا ټولې خوشحالیانې بې ځایه دي ځکه چې زما د انډیوال قاتل په خلاصه پښه ګرځي او خپلې میلې کوي او زه دا کول کوم چې د هغه سبیر یادو سره به یو وارې حتما وینم او دا به هلته راغواړم. زما انتظار کوم. په خیر ورسېدې؟ لکنو ته په خیر ورسېدم. نور خبرې به وروسته کوو. یا کور ته نه ځم خطر دی. تر څو چې مې سبیر یادو نه وي وژلی نو په دا کوچني جنګلو کې باید ښکېل نه سم. دا مضبوطه نه دي نورم لاس ووه. بلې
سلام ورکه. دا ستا کور دی ورکه چې څنګه دې زړه غواړي هغسې اوسه. لاندې زما کورنۍ ده او د لوړ سازه دي. ورکه ښه په ارامه اوسه. عبادت ځای ته ځې؟ هره جمعه ځمه. تر څو چې زه دلې یم هره ورځ د جمعې ورځ ده. د کور څه عبادت ځای د عبادت ځای څه کور بل کار نه. سمه ده. ګوره ستا د یو کوچنۍ غلطۍ د لاسه باید زه ښکېل نه سم. پوه شوې؟ موږ یو پلان جوړ کړی دی چې هغه سر ته ورسېږي ځم. هېڅکله به دې دا احسان هېر نه کړم. که د راجا تر مرګ وروسته ځوانان و سړک ته راوځي نو او یا که کلیوال خوا به دې کېږي نو د هغه به ته مخنیوی کوې. په بدل کې موږ ستا د شپږو کاندیدانو پر خلاف خپل شپږ کمزوره کسان درو. د راجا تر مړینې وروسته زموږ په وینا ولس پټه خوله نه پاتېږي. صاحبه تاسو خو ګورئ، تاسو زما خبره واورئ. په سیاست او په حاشي کې په دواړو کې دا یو شی مشترک دی یادو صاحب، چې په ډېر مهارت سره په خلکو کې آرامي راولي. هغه سرتیری چې تاسې د راجا د ویشتلو دپاره راغوښتي دی یوه داسې نه چې یو څوک یې شهید کړي. او وایي ته د راجا مشرا دوستیا ګوره که سپیتال د راجا او درودر کیسې باید چاپ شي صاحبه. دواړه ډېر ښه تاریخ لري. خو یوه خبره ده، دونه ډېر جرمونه دي د چا بیا مرستې نسي کولی. د چا لاس پر پروت دی پر راجا باندې؟ رام بابو شکلا لومړی وزیر دی. صاحبه که ته غواړې چې راجا ونیول سي او یا ختم سي نو تر نن وروسته د دې ځای تر ټولو مشر زه یم. تاسو چې هره کم پرېکړه کړې وي خو د انتخاباتو بودیجه به هغه وخت درکول کېږي چې راجا د منځه یوسئ. یوازې به راجا نه وژل کېږي، نور سرونه به هم پرېږدي. پرېږدي سي؟ یو سر ستا د خواسه دی. څوک؟ سمیر یادو. په دغه مابس کې چې مازې رایله سي نو راجا به پسې راووځي. تا څه هم صبر ونه سو، ځان دې راورسوئ. یا داسې هېڅ خبره نشته بلکې زه ستا د خبرولو لپاره دلته راغلی یم. ولې څه وسوه؟ راجا په لکنو کې دی. څه شي؟ اورېدلي مې دي چې ستا په مرګ پسې داسې لیونی دی. سمه ده، نو څه به راوکړي؟ په مابس کې دی. په مابس کې هغه خورا ډېر کسان لري. دلته به کم نفر د هغوی هېڅ نه معلومیږي. کم یو دی؟ ما څوک وژني؟ کم یو یاست؟ سپیر یادو دې ژوندی وي. ودرېږه ودرېږه. ولې وایه چا رسولې؟ او وایي دا د څه شکایت سپیر ورکه؟ او وایي پرېږده دی نن راغلی دی. څه بدي دې ورسره پاته ده؟ سترګې جنګوي رزیل. او وایي یاره ته د دې مابس نامې یې. څه بد در ورسوي؟ و ټوله یې واورئ، زه د دې مابس نامې یم. بویه ځئ هر یو به ټوټه ټوټه کم چې ومخې ته راسي. زه په داسې لوبه پوهېږم. خلک ستا په اړه رقم رقم خبرې کوي، ټوله دا فکر کوي چې ته وبېرېدلې. او وایي ټوله رسنۍ چې دې څنګه ښکاره کړي نو هغسې رایې به وړې. او وایي ته دې ځای څه د باندې ووځه، چې ته د باندې ووځې نو راجا به تا پسې کېږي. قرار یې د منا سره یو ځای مړ کړه. نو ځکه دې زه دلته راغوښتې وم. او وایي ته خو راجا یوازې نسې وژلی، د هغه د وژلو لپاره ته سمیر یادو غوندې هوښیار او طاقتور انسان ته اړتیا لرې. پوه شوې؟ موږ ستا د اوسېدلو د ځای بندوبست کړی دی. تاسو ته اوس د باندې هېڅ خطر نشته؟ زه آزاد شوم، هغه هم خاص د لوړې خوا څخه راغلی دی. لار راکړئ. سپیر یادو صاحب پر تاسو چې کوم تورونه لګول سوي وه تاسو د هغه څه خلاص واست؟ جواب یې راکړئ سپیر یادو صاحب. تاسو به یې حتمن جواب راکوئ. موږ دلته ولیدل چې سپیر یادو
اوی راسه راسه صاحبه دا سوبیر یادو ډېر ځل انسان دی جرمونه وکړي د ظالم زوی بیا په محبس کې پټ سي بلې ورورکه 3 ورځې کېږي چې موږ په پسې یو 2 واره دی راوځي کله د ورځې او کله د شپې د ورځې د خوا ته ډېره شکاشي یا د ورځې وژنم په دې باندې به ټوله خبر سي چې د رود راکسات مې واخیستي نو چیش دي چې د ورځې راشکاشي په هغه راشکاش کې به وژنم رودره زما څه مړ شو ته خو پوهېږې چې زموږ ژوند اوس ته یوارې بخښه راته وکړه قسم درته اخلم بیا داسې نه کوم زه غواړم چې تا هره ورځ ووژنم سبیر یادوم د ورځې 3 واره په بدل کې داسې څه راکولی شې چې زه پر تا احسان وکړم سم مړی یې که یا او وای ته بیا څوک یې ډېر راپسې څرک یې سبیر یادو څو معاش خو ما ته دولت راکوي زما نوم ارون سنګ منا دی ښه د چمبل پیردار ودې پېژندلم ها ګوره صاحبه ما چې څه کول هغه مې وکړل اوس که ته غواړې نو ویشتلی مې سې ولم دې نه ځان ته ډېر نامې وایه ګوره یا ما علاقه یا را سره وجنګېږه
رام صاحب د وزیرانو او سناتورانو ماسه او د زموږ پر کم د سیاستمدارانو سپین ږیروالي ډېر په ضلالت تېرېږي، نه یې کورنۍ خپلوي او نه یې ګوند، یوازې پیسې په ښه ورځي. هر څه به د لاسه ورکړو صاحبه. د راجا مشرا به زموږ سپین ږیروالي دا ټوله ستا د لاسه پېښ شوه چې تر اوسه لا هغه ژوندی دی. سهار د یادو د وژلو وروسته هغه د کنټروله رام صاحب په کت یې وارې راوښیه. خو د هغه خبره راته کوي چې راجا چېرې دی. صاحب تاسو مازې یو وارې راوښوئ، بس یو وارې راوښوئ. ته خو به ما مړ کې وبخښئ. چپ څه بیا کړم، رسنیو والا دي، را پرېږده. اداب صاحب. وای بس 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 راجا ستا سره خبرې کوي. دادا بلې سلام صاحب. چیرې یې وروره؟ په دې ځان خبره یې که نور خلک را خبره یې؟ معنا دا چې زه ښار ته بیرته راغلم، په دې یوازې ته خبر وې. د سوبیر یادو امنیت پولیسو څنګه نیولی و، او هغه هم د هغه چمبل د پیردارانو سره. خیر کسات خو ما واخیستی او پولیسو هېڅ هم ونه کړه. اوس مې ټلیفون په دې خاطر در وکړئ چې زه ځم، یو نوی ژوند پیلومه، نوی ادرس، نوی کور، نوی نوم. او که زه په دې خبر سوم چې د هغه پولیسو په راستولو کې تا هم لاس درلودی، نو زه به په دغه شکل کې درسم، بربادي به جوړه کړم. بیا نو تا هم ژوندی نه پرېږدم صاحب. د دې د مخې مې ته د راجا سره یو ځای نه یې لیدلی؟ راجا ورک زه لږ په ځان وپېژندلم او نن سبا تر ټولو وفاداره ملګری یې زه یم. چې خپله د قبر پر غاړه ولاړې د هغه سره وفاداري کوې؟ معنا دا مرګ حقیقت د هغه دی سیاست. د وفادارۍ ثمره بس د هغه ده. سره نږدې کړ. بله راځه یاوه درځمه، پر ځان پام کوه. ورورکه دا ستا پاسپورټ دی. سمه ده، بندوه مې. وخو یې ګوره چې سم دی او که غلط. زه څه په پوهېږم چې سم دی که غلط. اوس چې څه کېږي هغه سم دی. تاسې ټول خپلو کورو ته ولاړ شئ. ډېره ښه انډیوالي دې راسره وکړه ورورکه. او ته هنرمنده، تا خو زما زړه وګټي یاره. ولې مه شرموې ورورکه؟ ستا توپنچه وایي زه بیا نو چیرې یوسم یاره. ستا کیسه در ما بل څوک ښه نسي کولی راجا. تحقیقات روان دي
او د پولیسو پلټنې هم روانې دي. دغه عکسونه چې تاسې وینئ دا د لکنو ملیاباد کلی دي او دا کم موټر چې تباه سوی دی په دې کې د راجا مشرا د مرګ امکان هم شته. د راجا مشرا د مرګ په چیرې په هوایي میدان کې؟ هو صاحبه دلي ته روان یم. د دلي څخه چې څه وخت راورسېږه بیا ما ته زنګ راووه، زه و میدان ته درځم. څه کیسه ده صاحبه؟ دولت و تا ته یې ونه نمره درکوي. او وایي صاحبه تاسو هم؟ زه دې د هوایي میدان څخه دا و نمرې ته ورولم. سمه ده صاحبه، مننه. بله صاحبه 2 ورځې وروسته منا د هوایي میدان څخه بیا ما خپله نمره وښکاره کوم. ډېر ځیرک قومندان دی، هر څه په احتیاط سره کوو. تاسو خپل بندوبست وکړئ. مسافرینو څخه موږ دا هیله کوو چې تاسې ټوله د تګ امادګي ونیسئ. هنرمنده تا خو زما زړه وګټي یاره. ولې مشر مې ورورکه ستا توپنچه؟ او وایي زه بیا نو چیرې یوسم یاره. دا تسبیح تا تم در په غاړه کړې په بدل کې څه تر څه وغوښته. ګوره هنرمنده راجا هر څونه غټه غلطي بخښلی سي خو چمباز ته هېڅکله بخښه نه کوي. مرګ حقیقت د هغه دی سیاست د وفادارۍ ثمره بس د هغه ده. د نن څخه د اتر پردیش د ارامتیا مسؤلیت ستا دی. ته چې کله هوایي میدان ته ځې نو ارون سنګ تا وژنې. تر هغه وروسته موږ ارون سنګ وژنو. د هغه پلان دی ورورکه. کوم دولت دپاره چې ته خپل سر قربانوې هغه دولت ته ستا ایمانداري د سپسخن معلومیږي. ته به مامور کې ولس به راوپارېږي او د هغو د قرارولو دپاره به دوی تا مړ کړي. زما کار دا و چې راجا ختم کم او راجا به حتما ختمیږي. دلته ستاسې ژوند هم په خطر کې دی. تاسې ټوله هم زما سره راځئ. ورورکه زه ستا دا احسان زه نه، هر څه خدای پاک کوي. ودرېږه.
سړی د ژوند د باسي او وایي ما ستا لاس ولې نیولی دي صاحبه مهرباني وکړئ کښېنئ هیله کوم تاسې زه د کښېنئ هندارې خواته کښېنم اوس خو نو دا بېره راسه لرې کړه